یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس راونیول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ویلي وای د الله رسوله وای ته ماته د هر چا نه ډیر خوښې خو صرف د خپل ځان نه راته ګران نه نور راته د هر چا نه ډیر ګران د هر چا نه مې د تا سره ډیره مینه ده خو صرف د ځان نه علاوه د ځان نه پس مې د تا سره مینه ده. د الله رسول ورته ویلي لا والله یا عمر عمر فاروق تر هغه وخته پورې د ما د الله په ذات قسم مؤمن نشي کېدی. عمر فاروق چې خبره واورېدله چې یاره که زما په زړه کې دا خبره موجوده چې یاره ما ته د ټولو نه اول خپل ځان ګران دی او بیا د الله رسول ګران دی مؤمن نشم کېدی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلي وای د الله رسوله زما د الله په ذات قسم د نن نه پس د اوس نه ته ما ته د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د خپلو بچو نه د خپل نفس نه د هر څه نه راته ډېر ګران. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الآن یا عمر اوس مؤمن شو کامل اوس د ایمان دعوه کویش که ته غواړې چې زه به مؤمن څنګه شم نو خپل زړه ته وګوره د محمد رسول الله مینه دې په زړه کې په کومه درجه کې ده. ټیک ده ستا د مال سره مینه ده خو آیا د مال دا مینه د محمد رسول الله د مینې نه زیاته ده که کمه ده؟ که د محمد رسول الله د مینې نه زیاته نو په خپل ایمان باندې نظر ثانی وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د الله رسول ویلي زما مینه په خپل نفس باندې مقدمه که د ټولو نه اول ما ځان ته ګران که بیا خپل نفس یادوه. نو څه مو خیال دی که زما او ستا په زړه کې د ټولو نه زیاته مینه د مال سره یا د اولاد سره او یا د کاروبار سره یا د دنیا سره یا د بل څه سره یا د بچو سره او بیا وایو چې د الله د رسول سره مو مینه ده نو یاد وساتئ ګورئ موږ د کامل ایمان خاوندان نشو جوړېدی. د کامل ایمان خاوندان به هله جوړېږو چې موږ په زړه کې صرف او صرف د ټولو نه زیاته مینه د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام سره وساتو.